السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمندو، په پنجاب کې یو ډله په پولیسو باندې حمله کړې ده. دی ولې کړې ده؟ که تاسو د دې ټول معلومات حاصلول غواړئ، زموږ ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که زموږ ویډیو هم خوښه شوه، زموږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلۍ نشان ووهئ. نور معلومات دپاره به زموږ ویډیو تاسو ته ډېره په اسانتیا سره راځي. په پنجاب کې یو ډله وه، هغې بلې ډلې سره جنګ لګولی و، یو بل یې ښه وټکول. په دې کې هغه یو ډلې چې کوم دی رپورټ وکړو، دواړو ډلو ښه وال ټکول وخوړل او رپورټ یې وکړو، پولیس رالو، دواړه ډلې یې جیل ته بوتلي. په دې کې یو طرف ته 10 کسانو او بل طرف ته څه د پاسه 15 کسانو. د 10 کسانو والي ډېر زیات والي دي. په دې 10 کې 2 داسې وران والي دي، هغې اسپتال ته رسولي دي. پولیس رالو، ټول یې تاڼې ته بوتلل، دواړو ډلو صفایي وشوه او روغ هم وشوه. په دې کې د 15 څه د پاسه 15 کسانو والا ډله رالګې شوه او په پولیس باندې حمله وکړه. پولیسانو کې یو 2 پولیسان وویل، هغه ډله وتښتېده، هغې نه 15 کسان گرفتار کړل. پولیس هغه د 10 کسانو ډله پرېښودله او هغه بله یې ګرفتاره کړه. هغې کې 15 کسان ګرفتار کړل او ډېر زیات والي ورله ورکړل. اوس مشران راځي خو پولیس یې نه پرېږدي، ځکه چې دوی ډېر غلط کار کړی. په پولیس باندې لاس اوچتول پکار نه دي او دوی په پولیس باندې لاس اوچت کړی دی. خو د دواړو ډلو روغه وشوه، د یو ډلې پکې په پولیس باندې حمله وکړه، اوس پولیس یې نه پرېږدي. اوس هغوی د پولیس نه معافي غواړي خو پولیس یې نه پرېږدي. په کومه معاشره کې هم داسې جنګ ولګي نو په پولیس باندې لاس اوچتول پکار نه دي. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. که زموږ ویډیو هم خوښه شوي، زموږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلۍ نشان ووهئ. نورو معلوماتو دپاره به زموږ ویډیو تاسو ته ډېره په اسانتیا سره راځي. والسلام.